دوستانو یو ډیره افسوسناکه واقعه سره شیر کوم چې یو د 5 میاشتو ماشوم په پېښور کې هغه فشار اخیستی دی په یو شاپر کې اچولی ده بیا په ډیران باندې غورځولی ده. ډیره افسوسناکه واقعه ده. نو دوستانو وخت په وخت په پښتنه معاشره کې دا رقم ته زړه بوږنونکې واقعې کېږي، ډېرې افسوسناکه واقعې کېږي. نو یقینا دا ډیره افسوسناکه واقعه ده. د سره شیر کوم راځئ دوستانو دغه راسره وګورئ د دې په اړه باندې کم نظر لرئ او یقینا دا ډیره زړه دردونکې واقعه ده. راځئ د شاهنامه خان له خولې نه دغه واورو چې دا واقعه څنګه سوې ده او څه ټیم سوې ده. درې څلور ورځې کې داسې کیسونه راغله چې هغې کې د جینکو هلکانو سره تعلقونه او د هغې نه هغه پریګننټ شوي دي. زمانه جاهلیت کې به تاسو کته چې خلکو به خپل ماشومان هغه به غورځول، هغه به خخول جمدي. یو مور خپل ماشوم د 5 میاشتو په نوخار کې کینټ تاڼې حدودو کې په ډیران باندې پریښې دي او بیا تللی ده. ډیر د افسوس مقام دی زمونږ ټولو لا او د زمانه جاهلیت کې به تاسو کته چې خلکو به خپل ماشومان هغه به غورځول، هغه به خخول جمدي. ډیر ماته زما الفاظ چې دین هغه ماته سات نه راکوي، زه نه پوهېږم زه دلته څه ویم، خو زه صرف دا یو خبره کومه چې ماته په دې 3 ورځې کې داسې کیسونه راغله چې هغې کې د جینکو هلکانو سره تعلقونه او د هغې نه هغه پریګننټ شوي دي او اوس هغه هلکان ورته چې موږ د سره واده نه کوو. دې کې هر قسمه خبر راتلی شي، دا ناجایز هم کیدی شي او دا داسې هم کیدی شي چې چرنې را تختولی وي. خو زه صرف دا یو خبره کومه چې به حیثیت مسلمان، به حیثیت یو پښتون او به حیثیت یو پاکستانی ماته شرم محسوسیږي چې زه په یو داسې معاشره کې ژوند کوم چې دلته د انسان د سره قدر نشته. یقین وساتئ داسې ډیر فیملی دي هغه موږ سره رابطې کوي، د هغې ماشومان نشته، 10 کاله 20 کاله د هغې ماشومان نشته، جاړي ماشومانو پسې. خدای ته وګورئ که داسې چېرته تاسو ته ماشوم وي یا تاسو سره وي نو وجنئ ما، موږ سره رابطه کوئ، موږ به چاته ورکوو، تاسو به بالکل نه خبرېږئ، خو دا ظلم مه کوئ. زه دین علاوه د خیبر پښتونخوا پولیس او سپیشلی د نوشهره پولیس ته دا یو خبره کوم، دا چې کوم ځای کې پریښې دی دا د کینټ حدود دي، دلته په هر ګوټ کې کیمره لګېدلې ده، پته به ولګي چې دا چا ماشوم روړی دی، دلته پریښې دی. دا خلک نیول پکار دي، دې ته سزا ورکول پکار ده. دا خو یو په سوسایټي کې داسې یو طرف ته موږ روان یو چې بس خلک به ماشومان ناجیزه پیدا کوي او بس بیا به روړي او په کوډرډانو به دغه کوي او هغه به هلته کې مري. نو دا الله به موږ ټولو نه د دې تپوس کوي. زه صرف دا یو خبره کوم چې موږ ټولو ته دا پکار دی چې د خپل ارد ګرد د خلکو نه او د داسې خلکو نه ځان ساتو څوک چې داسې قسم حرکتونه کوي او که چاته د دې حوالې سره معلومات وي نو برای مهرباني نوشهره ډسټرکټ پولیس سره خامخا رابطه وکړئ.